د کونړ ولایت ځنګلونه څوک وهي او د چا پکې لاس ته ولې حکومت مخنیوی نه کوي؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. که څه هم چې له کونړ ولایت نه په سمه لاره د لرګیو د راوړلو په کار بندیز لګېدلی او 3 کاله کېږي چې په لویه لاره قاچاق بند شوی، خو لا هم ځنګلونه وهل کېږي او د هیواد ملي شتمنۍ لوټل کېږي. د کونړ په چپه دره او پیشدره ولسوالۍ کې هره ورځ د نښترو او لمنځو ونې وهل کېږي او په پټه قاچاق کېږي. د کونړ ولایت د پیشدرې ولسوالۍ د ګنډګل اوسیدونکی محمد جعفر وایي د کړونګل ځنګل که څه هم زیاته برخه وهل شوې خو لا هم پاتې دي او وهل کېږي او روان دي. هره ورځ د ځنګل سره هسکې ونې وهل کېږي او د قاچاق لپاره چمتو کېږي. د حکومت وسلوال مخالفین ترې خپل باج اخلي. د کونړ د چپې درې یو اوسیدونکی عبدالودود وویل په چپه دره کې د غرونو په لوړو کې سترې ونې ولاړې دي چې هره ورځ د ځایي خلکو لخوا وهل کېږي، خو څرنګه چې هلته حکومت وسلوال مخالفین دي هغوی هم پکې شریک دي او یو برخه یې مخالفینو ته رسیږي. د افغانستان حکومت ان د هیواد پخواني ولسمشر په اوله دوره کې حکومت د یو فرمان په صادرولو د ځنګلونو وهل غیر قانوني کار بللی و او د کونړ اداره یې مکلفه کړې وه چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړي. خو د کونړ اداره د ځنګلونو د وهلو مخنیوی ځکه نشي کولی چې د ځنګلونو په سیمه کې وسلوال مخالفین فعال دي او د حکومت زور پرې نه رسیږي. د کونړ ولایت بل اوسیدونکی رحمت الله وایي که حکومت لاس هم برشي د ځنګلونو مخه ونیسي نو کس ته نه نیسي ځکه د چارواکو هم پکې ګټه ده. لرګي بند دي خو اوس هم د چغسرای بازار له لرګیو ډک ده. دا له کومه کېږي؟ هره ورځ مرکز چغسرای ته په لرګیو بار لارۍ راځي او نوم پرې دا ایښودل کېږي چې ګڼې پخواني لرګي دي او نوي نه وهل کېږي. یو ځل د کونړ ادارې داسې پریکړه وکړه چې جوړ شوي لرګي د وړلو اجازه لري، معنا دا چې له لرګیو جوړ شوي کړکۍ او دروازې جواز لري، خو روغ لرګي نشي وړل کېدای. په همدې کې هم د کونړ چارواکو ډېر رشوتونه واخیستل. که به چا یوه لارۍ جوړه کړي لرګي بار کړي وو نو حکومت ته یې ډېر ناڅیزه محصول ورکوو او پاتې برخه پیسې چارواکو اخیستې. دا چې لرګي په کومه خوا قاچاق کېږي د کونړ ولایت یو اوسیدونکی تمیم خان وویل کله چې په چپه دره او پیشدره ولسوالۍ کې لرګي ووهل شي بیا د غرونو په لوړو ژورو کې په پټه د ډیوه ګل درې له لارې د ننګرهار د هوي ولسوالۍ بډالې ته قاچاق کېږي او هلته خرڅېږي. په ننګرهار کې هم چارواکو د لرګیو په انتقال بندیز لګولی خو بیا هم په پټه دا چاره روانه ده. ځایي پولیس او چارواکي پکې رشوت اخلي او د شپې له لارې په پټه وړل کېږي. د ننګرهار د ښوي د بډالي یو اوسیدونکی عارف الله وویل په لاره کې داعش او طالبان لخوا په هر یو جوړه لرګیو 10,000 کلدار محصول اخیستل کېږي او بیا د ښوي ولسوالۍ ته په آسونه او کچرو را رسیږي چې هلته بیا را رسېدو سره باید 2 چنده کېږي او یوه جوړه چاترس تر 15,000 کلدارو رسیږي او خرڅېږي. د ننګرهار په ښوه کې 2 ځلې حکومتي خلکو چاپه ووهله او د ځینو سوداګرو مالونه یې ونیول او ضبط کړل، خو دا دوامداره هڅې غواړي او په یو 2 ځلې هیڅ وخت خلک نه قرارېږي. د کونړ اوسیدونکي وایي د لرګیو د قاچاق له درکه طالبان او داعش په کونړ کې ښه مالداري لري ځکه چې هلته د حکومت کنټرول نشته او هر څوک چې د ځنګلونو سیمو ته څیرمه پراته دي په دې قاچاق کې لاس لري. که څه هم د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې څو ځله پر خلکو د ځنګلونو د ساتنې غږ وکړ خو ځنګلونه د حکومت او قانون له سترګو پناه وهل کېږي چې د چاپریال ساتنې اداره پرې نه خبرېږي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال وایي زموږ همدومره له وسې کېږي چې په تور سړک د لرګیو د قاچاق مخه ونیسو. لرې غرونو ته موږ ځکه نشو ورتللی چې دا د پوځ کار ده ځکه هملته مخالفین دي او نه پرېږدي چې د دې قاچاق مخنیوی وشي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.